درې ملګري یو علاقې ته تللو، بهر ملک ته تللو. د هغوی سره هوټل کې کمره واخیسته. نو هوټل کې ګڼه ډېره وه او د چوټیانو ورځې وو، خلک بهر ملکونو ته ځي. نو دوی ته یې ووایي چې ستاسو کمره چې ده هغه په 75 نمبر چت کې ده. 75 15 نمبر چت چې کوم ده په کې ستاسو کمره ده. بچه یې وویل او صحیح نه. هغو ته ورسره دا ووایي چې ګوره د دې ملک نظام ستاسو د ملک په شان نه، 10 بجو نه بعد دلته هر څه بندي. نو تاسو به کوشش کوئ چې 10 نه مخکې راشي. ځکه که 10 نه بعد راغلئ نو بیا به د الف بني، الف چې کوم لګېدلی دا به بني، تاسو بره نه شئ ختلی. نو بیا به د باندې شپه کته راځي، یا به په پوړو باندې ښیي چې هغه 15 چت ته زړه خېږي نو هغه تبه برباد شي، ستړی شي. د هغوی صحیح په اولنۍ ورځ باندې هغو به چکر له ووتو چې ویلو نو ټیم برابر و، بس لفټ وکتو 15 نمبر کم چت چې و هغې ته لاړو. په دویمه ورځ هم برابر و. په درېیمه ورځ لږ به یې ډوډۍ کې او په دې شینو کې لږ لېړ شو چې رالو نو په باندې 10 بجې د هغه نوکر ته چې موږ ته دې وکړه دا قانون دی د دې ملک د دې هوټل د دې علاقې 10 بجو نه بعد هر څه به او چې موږ تا ته کوړه وکړو سبا به بل نه ځي بل نه ځي بل نه ځي، هغه قانون خراب شو. هغوی یو بل ته وګورو چې جره به څه کوو، شپه په بهر نه شو تېرولی. اوس دې چې زه به دې په اوړو باندې به خېږو. نو تاسو سوچ کولی شئ چې 75 نمبر چت ته زړه خېږي هغه څه دی. د بیا اتفاق په دې خبره باندې وکړو چې داسې کار کوو دا سفر ډېر اوږد دی، چې داسې طریقه جوړو چې دا سفر لږ لنډ شي. او دا ډېره ښه خبره. نو موږ 3 کسان یو او 3 کسان به قیسې کوو. نو 15 چته د هر سړي دي. 15 چتو پورې به دې قیسه کوي، بیا به دا بل قیسه کوي، بیا به دا بل قیسه کوي چې دا ټیم موږ باندې واوري. او بیا قیسې تقسیم یې کړي. نو دا اولنۍ چې دی به داسې قیسې کوي چې مذاقي غوندې کوي چې موږ خاندو را خاندو. دا دویم به قیسې کوي خو په رښتیا قیسې به کوي چې وایي که به دروغ نه وي، نه به د خاندولو لپاره. او د دریم به د غم او درد قیسې کوي. وایي صحیح روان شو. بس هغه اولنۍ قیسې شروع کړو، د دواړه خاندول او دوی کې هغو خبر نه شي چې 15 نمبر چت ته ورسېد. دا دویم نمبر شروع شو، هغه په رښتیا قیسې شروع کړي چې دنیا کې داسې واقعات شوي دي، داسې شوي دي، دا شوي دا شي، او خبر نه وي چې 15 نمبر چت ته ورسېد. یو بل نمبر راغی ته به داسې د غم او درد قیسې موږ ته وکړي. هغه وایي صحیح ده، هغه هم شروع کړه. د دوی خبر نه و چې 75 نمبر چت راغی چې وي که دوی 15 یې لیکلي. ښځې ته وایي شکر وویستو الله چې موږ ښځې ته راورسېږو. کمرې راورلو. غټ مصیبت دا دی چې کله جیبونه چیک کړو چابي دې لاندې په ټیبل باندې پاتې شي. یو بل ته یې وکتو وایي چابي خو په ټیبل پاتې شي. او موږ هسې ځان دومره ستړی دا قصه دیزې پورې ده چې دا څومره سادهګان چابي نه کته ختلې قیسې وکړو دا به کړو دغه به کړو. یو سړی به ما ته وایي چې شیخ صاحب دومره اوږده قیسې دي وکړه ته موږ ته څه ښیې په دې کې؟ په دې کې د زه خبره ښیم چې ته ورته اوساریان شي. اولنۍ 15 کاله ستا په ژوند کې ټول دې په خندا او مزاح کې ویستي دي، ګپ شپ دې لګو چې چا به څه ووایي دا هلک مانځه نه راپاسه وایي په هلک باندې روجې ونیسئ، دا هلک چې د جهاد له ولېږئ، د هلک باندې چې د بلې باندې ماشوم دی ماشوم دی. زه اوس ځواني پرېږدي ځواني له مزې اخلي. 15 کاله د هغه سړي په شان هغه د خندا او د مزاح قیسې کولې. تا هم 15 کاله تېر کړو او پوه پرې نه شو. 15 کاله پوره شو. 15 کاله بعد تا واده وکړو او ښځه دی او بچي دی او مور پلار دی، نو بیا ته سیریس شوې. نو بیا دې مزدوري ته کار وي او بیا دې ځانله د کور یو خوب لیدو چې کور به جوړم او ځمکه به اخلم او بچي به ساتم. د باغې کې 15 کاله تېر شو، ته به ځان خبر نه شو چې کتلو 50 کاله شو. تا چې تپوس کړي زما عمر څومره 50 کاله اریان شو، 50 کاله تېر شو او تېر شو. اوس دې غریب بیا کله زنګنان نیو او کله په لاسونو درل او کله په ملا درل او ورو ورو بیماریانې شروع شو، کټ ته ولېست. هغه درېیم چې کوم 15 چته پورې 50 نمبر چته پورې قیسې کړې هغه څه قیسې کړې؟ رښتیا قیسې کولې. او هغه درېیم څه کولې؟ د غم او درد قیسې. 50 کالونه بعد ته چې بیا ناجوړه شوې او په کټ کې پرېوتې او صرف د غمونو او دردونو قیسې دې شروع کړې. ناجوړه یم
په ملا مې درد دی نظر مې کار نه کوي هسپتال ته مې ورسوئ هغه ځواني ښه وه یا لیت شباب یعودو او الله دې کې ارمان چې د ځواني بیا راغلی وي او ما به دا چې اخره کې دروازه ورته کېږي ټک ټک زموږ کولو کې څوک ملک الموت ملک الموت څه کوي چې ته راغلی ما ته الله وایي چې دنه ساه واخله صحیح ده ساه واخله ځکه دا زمونږ ایمان او عقیده ده ساه واخله نو چې څنګه یې دنه ساه اخیستو د تندي له پړق راواچو څه چلې هغه ایمان خو موږ شاته پرېښودی هغه ایمان خو موږ د سره داسې راوړی دی 15 کاله ما سفر وکړو 15 کاله ما ژوند تېر کړو نتیجه په وړوکوالي کې ما د سره علم او دین او دینداري زده کړې وه نو زه به دې زده څه شی راوړم نو بیا به جړا شو او په ارمانونو شو او ما پرېږدی او زه واپس شم خو هسې ارمانونه دي هسې جړاګانې زموږ د ژوند دقه شان دی اولنۍ حصه کې په ځوانۍ کې خبر نه شو په دویمه حصه کې د بچو د کور او د دې قصو نه خلاصېږو په درېیمه حصه کې د بیماریانو او دردونو نه خلاصېږو او په اخره کې ملک الموت راته انتظار کوي او هغه به دې ته نه ګوري چې دا سړی غریب دی او که مالدار دی زموږ داسې حال دی که نه دی زموږ دقه شان حال دی که داسې د چانې موږ دې نه ووایي چې دا شخص زموږ حالت خو داسې نه موږ خو د ځوانۍ نه چې ډېر په ترتیب روان یو